په سوشل میډیا به مو هرومرو دغه خبره لیدلې او لوستلې وي چې غواړم یو کوچنی کاروبار پیل کړم. 10 یا 15 لکه افغانۍ لرم. ستاسو مشوره څه ده چې په افغانستان کې پرې یو ښایسته او د ګټې وټې کاروبار پیل کړم تر څو په کم وخت کې کافي اندازه پیسې پیدا کړم او کاروبار مې هم وچلېږي. حتی ځینې وایي چې په بهر کې مې کوم دوست او ملګری راته $10,000 راکوي او وایي چې په دې باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیل کړه تر څو ګټه یې ما ته دواړو ته ورسیږي. نو ستاسو مشوره او ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیل کړم تر څو په کم وخت کې دومره پیسې وګټم چې هم یې ما ته ګټه ورسیږي او هم هغه چاته چې ما ته یې پیسې منلي او غواړي له ما سره شریک کار پیل کړي. د ټولو ځوانانو ته په پوره صداقت او اخلاص سره زه تل دغه یو توصیه یا هم دغه مشوره ورکوم چې مخکې له دې تاسو خپل کاروبار پیل کړئ. لاړ شئ چېرته په یو تیاره او آرامه خونه کې کښېنئ، قلم او کتابچه راواخلئ او په کاغذ باندې دغه یو څو پوښتنې ځان ته وضع ولیکئ او بیا دې ته په پوره اخلاص سره ځواب ورکئ. کله چې د دې پوښتنو ځوابونه مو ترلاسه کړل بیا تاسو پوهیږئ چې آیا زه د خپل کاروبار یا د خپل شخصي تجارت جوګه یم او که نه، او که یم کوم کاروبار باید پیل کړم، په مارکیټ کې څه داسې شته چې زه یې ښه او متفاوت ترسره کولی شم. راځم لومړۍ پوښتنې ته. لومړۍ پوښتنه دا ده چې زه ولې کاروبار پیلوم؟ که یې پیلوم په څه امکاناتو یې پیلوم؟ زه څه لرم چې غواړم په هغې باندې کاروبار او یا تجارت پیل کړم؟ دوهمه پوښتنه، زه کومې وړتیاوې، کوم مهارتونه یا کومې زده کړې لرم چې غواړم په هغې باندې خپل کاروبار وچلولی شم؟ او یا هم په کوم کار کې زه ډېره علاقه لرم، له څه سره ډېره مینه لرم، که زه هغه کار کوم او ماته یې تر یو وخته ګټه نه وي هم زه پکې د ستړیا او د زړه تنګون احساس ونه کړم. دریمه پوښتنه، زه چې کوم کار او تجارت پیلوم آیا په مارکیټ کې کومه داسې خالیګاه او یا هم په مارکیټ کې کومه داسې تشه ده چې هغه ضرورت لري تر څو زه لاړ شم په هغه برخه کې سرمایه گذاري وکړم او په هغه برخه کې سرویس یا هم خدمات پیل کړم، یا هم هغه توکي یا هم هغه اجناس چې په بازار او مارکیټ کې نشته ته یې له یو بل بازار څخه راوړي او په دغه محلي او ستا د سیمې په بازار کې وپلوري او خرڅ یې کړي. راځم څلورمې پوښتنې ته. زه چې کوم کار پیلوم د دې مشتریان به څوک وي؟ ګټه به یې چاته رسیږي؟ او د دې مشتریانو تعداد څومره دی؟ آیا دا ارزي چې زه په دې باندې 10 لکه افغانۍ یا هم $40,000 سرمایه گذاري وکړم او په بدل کې به یې ماته څومره ګټه او د بازار څومره سهم رسیږي؟ راځم وروستۍ او پنځمې پوښتنې ته. زه چې کوم کار پیلوم ولې په بازار کې نور خلک نه کوي؟ او که نور خلک کوي نو زه یې ولې وکړم؟ که بیا یې هم ته غواړې ترسره کړې په کوم تفاوت باندې، په کومه ښېګڼه باندې غواړې مارکیټ ته سرویس ورکړي یا هم مارکیټ ته راشي تر څو خلک یې د هغو شته خلکو د موجوده خلکو پر ځای له تا څخه دغه سرویس یا ستا څخه دغه تولید او دغه خدمات واخلي. کله مو چې دغو پوښتنو ته په پوره اخلاص سره ځواب ورکړ او نتیجه یې تاسو په پوره صداقت سره وارزوله چې آیا زه کومې ښېګڼې لرم، زه کوم مهارتونه لرم، زه چې کوم کار پیلوم ګټې چاته رسیږي او د دې ګټې ترلاسه کوونکو خلکو شمیر څومره دی؟ آیا دغه سرمایه گذاري چې زه غواړم دلته یې وکړم ماته به یې ګټه څومره بیرته راځي؟ آیا په مارکیټ کې د دې ارزښت شته چې زه په دې کې $10,000 او $10,000 سرمایه گذاري وکړم؟ کله چې تاسو دغه ټولې پوښتنې په پوره صداقت سره ځواب کړلې تاسو په کاروبار کې 50% مزل کړی. که چیرې که ستاسو مهارتونه، که چیرې که ستاسو وړتیاوې، که چیرې که په مارکیټ کې تاسو یو ګیپ یا یو خالیګاه پیدا نه کړل شوه تاسو خپلې پیسې مه سوځوئ، تاسو خپلې پیسې مه تاواني کوئ. دغه پیسې له ځان سره وساتئ. مخکې له دې چې تاسو خپلې پیسې تاواني کوئ لاړ شئ په خپل ځان باندې سرمایه گذاري وکړئ، هنرونه زده کړئ، مهارتونه زده کړئ، لوړې زده کړې وکړئ، عصري علوم زده کړئ، د ارټیفیشل انټلیجنس یا د AI دور دی AI زده کړئ، مارکیټینګ زده کړئ.
کله چې تاسو دغه هنرونه مهارتونه په خپل ځان کې پیدا کړل تاسو به هر نوع کاروبار کامیابوئ او تاسو به اړتیا نه لرئ چې په سوشل میډیا باندې له خلکو څخه د کاروبار مشورې واخلئ. هر څه به تاسو په خپله د خپل ځان لپاره ایجادوئ او هره مشوره به تاسو له خپل ځان څخه اخلئ. که چیرته موږ او تاسو په یوازیتوب کې له خپل ځان سره خبرې کوو، له خپل ځان څخه پوښتنې کوو او بیا هغې ته ځوابونه ورکوو، تاسو باور وکړئ تاسو به دغسې وړتیاوې او دغسې ځانګړتیاوې په خپل ځان کې پیدا کړئ چې تر اوسه به یې تاسو په هکله فکر نه وي کړی. راځئ دغه کار له نن څخه پیل کړئ. هر کله هر ځل چې تاسو غواړئ یو نوی کار وکړئ، یو کاغذ راواخلئ، یو قلم راواخلئ، له ځان څخه د یو څو پوښتنې وکړئ چې آیا زه دغه کار کومه، په دغه کار کې زما وړتیاوې، هنرونه، په دغه برخه کې زما وړتیاوې، مهارتونه او لاسته راوړنې یا تجربه څومره ده. کله چې دغه ډول پوښتنې وکړئ له خپل ځان څخه تاسو به د کار 50% کار مخکې له مخکې تکمیل کړی وي. تر بیا ښې چارې.